جمع کړو مشورې به یې اخیستې تر دې چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه به یې مشوره اخیسته، حالانکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کشرانو کې، خو د علم د لاسه الله رب العزت هغه له دا مقام ورکړی او دلته دا فایده یاده کړي. دا خو ترې ووته چې مشوره به کوې په هره مسله کې. دویمه دا چې علم کشر چې دی مشر کی او جهالت مشر چې دی کشر کی. دی اوس عبدالله بن عباس کشر صحابي دی، خو هغه مشران صحابه کرام بیا په بدر کې چې کوم شریک شوي دي د عمر او د عثمان او د علي رضی الله عنهم په شان اوچت شخصیات، د هغوی په منځ کې کېناسته داسې نه کېږي. دا هله کېږي چې کله یو انسان له الله رب العزت عزت او مقام او شان ورکوي او دا هله ورکوي چې کله انسان سره پوهه وي علمي. اوس ګوره که چېرته سپین ګیري ناستې را جمع شوي جرګه کوي، مسله کوي، فیصله کوي، مشوره کوي او په دې کې د یو کشر ولیدو که نه او دوی سره ناست او خبره کې هغه له وار ورکو، نو پوه شي چې دا کشر ډېر د کمالاتو نه ډک دی او دې باندې هم پوه شه د اوس نه چې دا کشر د مستقبل مشر دی، بلکې دې وخت کې دی مشر دی، ځکه چې مشرانو منځ کې ناست او چې کوم سړی د مشرانو نه تښتي را تښتي د سپین ګیرو د مجالسو نه او د غټو خلکو د مجالسو نه، نو پوه شي چې دا غریب اسم نه دی او دی چې لوی شو که دی سپین ګیري هم شو دی مشر کېدی نه شي. نو علم د کشر نه مشر جوړوي او جهالت د مشر نه کشر جوړوي. کوشش کوي چې هغه کارونه کوي چې هغه د مشرتیا سره لګي، اگر که ستا عمر 20 کالی که 25 کالی 30 40 هېڅ خبره نه ده. ته به دې ته نه پروت چې ستا ګیره به تکه سپینېږي، ستا سر به تک سپین شي، نو بیا به ته د مشرانو کارونه کوې. نه، ته اوس د ځان مشر که دا کمال دی. هغه به تاسې هم سپین ګیری شي، خلک به راته مشر وایي، خو چې ستا ګیره تکه توره وي، د سر ویښته دي تک تورې او ته ځوان او تا ته خلک مشر وایي، دا ډېر د نصیب خاوني چې هغه ته دا عزت او دا مقام او دا شان میلاویږي او دا هغه چا ته میلاویږي چې هسې خو څوک نه مشر کوي، خو چې چلي که نه چل دی چې دی پوهه وي، چل دی چې دی هوښیار وي، د سره علم وي، که د دنیایي که د دیني، د سره سړیتوب وي، دله د ناستې پاستې چل ورځي، دی د عقل خاوني، په دې سره انسان مخکې ځي. او که یو سړی ډېر هم دنیا له زور ورکړي که نه په دې ځوانۍ کې او دا ځمکه راوچته کړي او په دې بل طرف یې واړوي، د دې د لاسه تا ته څوک مشر نه وایي، هېڅوک درته مشر نه وایي. نو عبدالله بن عباس ډېره تعجب خبره ده چې خپل ځاني کله دا روایت خصوصو پورې موږ بیان کړی د کتابونو کې مخې د راځي په مخه. دا قصه چې زه د عبدالله بن عباس واورم زه ورته حیران شم چې یعنې د عمر په شان شخصیت بیا د هغه د مشورې ملګري اب هم څوک او په هغوی کې دا ځوان هلک به کېناستو او دې نه به یې مشوره اخیسته باقاعده، دا نه چې هسې به کېنو تپوس به یې ترې کوي ته څه وې، ځکه چې هغه سړی هوښیار و، هغه پوهه و. الله رب العزت موږ ته پوهه نصیب کړي. نو دغه شان مشهور کسان چې عمر رضی الله عنه به مشوره اخیسته یو علي و، عثمان، طلحه، الزبیر بن العوام، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم او یو نور، دا مشهورو چې د دوی نه به مشوره اخیسته. یو پکې عثمان رضی الله عنه. یو ناشنا واقعه د په دې دور خلافت کې را پېښه شوې وه، که تاسو ته یاد تېر شوي درس کې ما دا واقعه تاسو ته بیان کړې وه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې کله چې عمر رضی الله عنه په عثمان باندې تیر شو سلام یې پرې واچو او هغه جواب ورنکړو، بیا هغه مسله د ابوبکر صدیق والا تلې وه، موږ هلته تفصیل ذکر کړی. دقه شان واقعه د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې واقع شوې ده، د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې. امام احمد دا روایت راوړی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی مررت بعثمان في المسجد رضی الله عنه، وی عثمان بن عفان د مسجد نبوي کې ناست زه پې تیر شو، فسلمت علیه، نو ما پې سلام واچو. دا د مسلمان طریقه ده او شان دی، په چا تیریږي سلام پې اچوه، کوم ځای ته ورننوځې راوځې سلام اچوه. وی ما پې سلام واچو، فملأ عینیه مني، ښه په ډکو سترګو یې ما ته وکتو، یعنې ښه ټینګ ټینګ، مونږ چې وایو ښه ټینګ ټینګ یې راته وکتو، ښه نیغ نیغ یې راته وکتو. ثم لم يرد علي السلام، خو د وعلیکم سلام یې راته ونه وی. دا اوس عجیبه ده، یعنې سلام یې په واچو هغه ورته وکتو
تیر شوي قصه کې دا نه و چې ویې کتو، دلته ورته وکتو او ښه ټینګ ټینګ یې ورته وکتو خو جواب یې رانه کړو. فاتیت امیر المؤمنین رضی الله عنه، زه ډایرکټ په عمر رضی الله عنه پسې لاړم. دا ګوره د هغوی په زمانه کې کیس و، څه شی؟ د سلام جواب نه ورکول کیس و، ځکه چې ته زما ورور یې او په تا دا حق دی او په تا لازم دی، او موږ په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو نه د یو بل تپوس کوو نه دوا سلام. او بل هم وایي پرېږده چې نه وي، یا موږ ځان له د ده ځان له دغه ژوند خوښ دی. نو دی ورغی په امیر المؤمنین پسې، وی هل حدث فی الاسلام شی، په اسلام کې څه نوي مسله راووته څنګه؟ وی دوه پیرې مو ورته دا خبر وکړه، بیا ما ته وي چې نه څه خو دغې شي به ما دا کړي څه کیسه ده، اسلام خو هغه دین دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات شوی ده دین پوره شوی ده، کیسه ختمه شوې. وی راته وی چې مررت بعثمان آنفا فی المسجد، دا اوس په عثمان باندې راتېر شو په جومات کې، سلام مې پرې واچو ښه نیغ نیغ یې راته وکتو، ثم لم يرد علی السلام، او ما له جواب رانه کړو. عمر ورته ښه عثمان پسې کس ولېږو، وي ته راشه دی خوا، چې پسې ورغی ما منعک الا تکون رددت علی اخیک السلام، د خپل ورور د سلام جواب دې ولې نه ورکړو؟ عثمان ورته نه داسې ونه دي شي. سعد ورته نه ولې نه دي شي، اولیګیا دي شوي دي او شوي، حتی حلف وحلفت. عثمان رضی الله عنه زما دې په الله قسم زه ته نه یم خبر. سعد ورته وایي زما دې په الله قسم ما سلام اچوی، دواړه قسمونه کړي. انسان دا ذهن کله داسې مصروفه شي که نه، نو ځکه خلکو له عذرونه ګورئ. موږ خو په 100 میټره کې عذر نه ګورو، یعنې که 100 میټره زه تا نه لرې روان یم که نه او تا ما ته سلام واچو، اوس 100 میټره لرې یم نو یا به ما اورېدلی نه به مې اورېدلی، شعور به وي، توجه بیا خو روان و. په قص وي دی ما سره حسد کوي او دی ما سره دشمن، په څه څه قصې به جوړو که هغه به ځان نه خبر هم نه. ته یو پیر خو هغه ته ووایه، ګوره ابروز مې ته سلام واچو تا جواب رانه کړو، ابه تا ته عذر بیان کړي، زه نه وم خبر، بس کیسه ختمه شو. شور زما سوچ بل طرف ته ما ته ونه لیدي، څومره عذرونه دي. موږ به دې عذرونو ته نه ګورو، ډایرکټ وایو د ده وی اصل کې لږي نه موږ سره، تا څنګه فیصله وکړه؟ او لږي نه دا خو د زړه خبره ده، تا د دې زړه څنګه معلوم کو؟ تا د دې سینه سیرلې وه چې را زړه دې ولې وکتو چې تا سره یې نه لګي. دا خو انسان دی، کله سړی یو مسله کې مصروف وي، لکه ته دې ځای کې اوس وګوره عثمان ورته ښه نیغ نیغ وکتوم او جواب یې نه دی ورکړی، اوس یې روم دي، وی هغه هم قسم وکړو ما هم قسم وکړو، لګیا لګیا دی ورته وایي چې حدثي وحدثي ثم ان عثمان ذکر، هغه ته راياد شو وي انا بالکل هېر شوي، وی یا استغفر الله واتوب الیه، ولې الله نه بخښنه وغوښته، خطا شو. یو خو جواب ورنه کړو، بیا قسم یې وخوړو، دا خو قصدن عمدن د دروغو قسم خو نه دی خوړلی. وی بله قصه وه، وی څه؟ وی دغه ټیم کې زه په یو خبرې سوچ وړم، د دوی دا سوچونه څه دي؟ موږ که دې سوچ وي چې هغه به دغه وي د چېرته د بچو مسله ده، او یا کفیل راته ویلي دي چې پیسې راوړه چې اقامه دله نوي کړو، او کور نه ټلیفون راغلی دی، او چې دی ټیکهدار صاحب کته او ټیکهدار صاحب بره او انجینیر صاحب راغلی او پلانې راغلی والله نه، زموږ دا سوچونه دي ټول. تېر شوي قصه کې هم که تاسو ته یاد وي د سوچ دی دیني مسلې سره، وی زما یو خبرې سوچ وړم، هغه ورته یې څه؟ وی داسې عجیبه خبره ده چې زه یې رایاده کړم، بس د دماغ مې پرې بند شي، په دې زړه مې پرده راشي، مخې ته بیا نه پوهېږم. وی څه؟ وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو ورځ اورېدلي و چې هغه یوه دعا ذکر کوله، چې یوه دعا ده. اوس د دغه دعا په دې اولنۍ قصه پوه شوی یم، خو بیا راته یاد نه دي چې دا څه چل شوی دی. الله اکبر، د ده سره د یو دعا دومره سوچ دی. زموږ نه اکثر دین که ګډوډ شي والله که زموږ په سفر وایي، دعا د ده ته دې سره رایاده نه شي، څه چل به وشي؟ د عثمان په دینداري کې به کمزورتیا راشي؟ عثمان رضی الله عنه هغه دینداره دی، صرف یو دعا یې د ذهن نه ووته،
خو نه، دوی دا لوی تاوان ګڼي چې کله په دین کې زه شاته لاړ شم. موږ تاوان دا ګڼو چې دنیا کې شاته شو. تا کور غټ جوړ کړو زما غوړکې دی، ای های لوی غم لوی مصیبت، ستا تنخواه ډېره زما لږه، ستا بچي ډېر زما لږ، ستا ګاډی مزېدار ما سره نشته. موږ دې ته تاوان وایو. دا هېڅ تاوان نه دی، هېڅ تاوان نه دی. ښه ښکلی ژوند تېروه، څه چې درسره دي په دې شکر وباسه، ته باچا یې، الله دې هر څه درکړي. تاوان دا دی چې ته زما نه دین کې مخکې شې او زه دنه شاته پاتې شم. تاوان دا دی چې پرون زما دینداري مزېداره او نن زما د دیندارۍ مزه نشته. تاوان دا دی چې پرون ما ته مسلې ډېرې یادې وي، نن ما ته نه دي یاد. تاوان دا دی چې پرون زما زړه نرم و، ما به وخت په وخت د الله د یېرې نه ژړل، نن نه ژاړم. تاوان دا دی چې پرون ما به نورو ته نصیحت کو د دیندارۍ، نن زه په خپله ضرورت لرم چې ما ته څوک نصیحت وکړي چې دینداري کوه. او داسې پسې بیا زه تاوانونه دا دي. نو دی اوس وایي چې رسول الله وسلم یو دعا ذکر کوله. په دې اولنۍ قصه پوه شوی یم، خو بیا مخکې راته نه دی یاده چې دا څه دعا وه او څه خبره وه. الله اکبر. دا بعض وایي دا حدیثونه چې راغلي دي نو دا څنګه او دا کته او دا بره شکونه پیدا کوي خلکو ته. دا الله رب العزت د داسې سړو په واسطه موږ ته را رسولي دي که نه، چې هغه الله پیدا کړي د دې دین دپاره. اوس یو سړی هلته وایي چې عثمان نه خو دا مسله یېره ده، عثمان نه یېره ده خو دې بل ته یاده ده. ځکه علما په هره زمانه کې چې د حدیثو علما د رسول وسلم د حدیثو چې خدمت کوي، هغوی له الله دا ذمهواري ورکړې ده. لکه ته چې کله مارکېټ ته ننوځې که نه، هغه سیکورټي ګارډ پې ولاړ وي، کټې بنګلې له ورشي سیکورټي ګارډ، حکومتي ادارو له ورشي سیکورټي والا پې ولاړ وي. اخوا دېخوا که څه کېږي ډایرک راځي. دا علما دا سیکورټي والا وي، دا حدیثونو والا چې کوم دي، بیا قرآن والا چې کوم چې څوک قرآن کې خو څوک ګوتې نشي والی مسلمانانو کې، کوشش کوي کافران به کوي، خو واضح ده. خو چې دې حدیثونو کې څوک هم ګوتې وهي که نه، که یو ټکی پکې وردن نه کړو، یو ټکی خبرې خو ډېرې دي چې یو خبره نه یو ټکی که پکې وردن نه کړو که نه، نو په سونو به پسې راپاسې وي دا حدیث داسې نه دی، دا داسې دی. د الله داسې ساتلی دا دین. او یاره دا جو کېدی شي، دا جو کېدی شي چا دروغ ویل، او دا جو کېدی شي کېدی شي جیب کې کېده. دا د الله دین دی. رب العالمین خپل دین اینی او کېدی شي هغې کې دروغ ویلی کېږي او هغې کې دروغ ویلی کېږي او هغه څه نه کوي. د دې دین حفاظت خو الله کوي. د دین حفاظت الله کوي. سعد ورته وي رضی الله عنه، هغه وزرو منو جواب او سیدنا، خو ګیله یې وکړه او ګیله یې ناحقه وه، حق وه، سلام مې درباندې واچوه. وي دغه خو ما ته یاد دی، ته چې کومه خبره کوي دغه راته بیان کړه. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د دې دعا او د دې دعوه اولنۍ خبره ذکر کړه، ثم جاء اعرابي، په دې کې یو بانډچي راغی. کله کله په داسې ټیم کې سړی راشي که نه چې هغه سړي هغه هر څه ووایي، او دا بانډچي بل ټیم نه هو، دغه ټیم د ده راتګ وی چې راغی. فشغله رسول وسلم مصروفه کو قیسه یې راواغسته. هلته صحابه کرامو د مسلې سره غم دی چې هغه رسول وسلم څه ذکر کول. حتی قام رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول وسلم پاسې کور ته روان شو. هغوی ته هم دا یاد نه چې ما خبره شروع کړې، ځکه چې منځ کې کیسه ډېره اوږده راله. فاتبعته، زه پسې روان شوم. فلما اشفقت ان يسبقني الى منزله، او رسول الله وسلم ډېر هغه به ډېر ښکلی مزل کوو، نه به ډېر رو نه به ډېر تیز و. وی روان و، بس نږدې و چې رسېدلی. او دغه دی چې ننوتو، ضربت بقدمي الارض، نو ما دا خپې دي چې د ځمکې راوځي چې کړسا مې ترې وویسته. فالتفت الی، شاته یې وکتل. ابو اسحاق وی، د کنیت ابو اسحاق د سعد بن ابي وقاص. ته یې؟ وی او زه یم یا رسول الله. دا بس سوالونه نه، دا عادتي، دا بس سوالونه څه عادتي، لکه ویلي دو چې دی خو ته یې لکه موږ چې کله یو ځای ته ورشو که نه، هلته که خپلي که ملګري راته وایي رالې،
دا خو واضح ده چې زه رالم، خو دا عادتي سوالونه دي. کار مې ختم کو، څملاستم وایي کار دې ختم کو، نو هغه ورته وایي چې ابو اسحاق ته یې؟ هغه وایي او زه یم. وایي ما ورته وایي چې نعم یا رسول الله. وایي ما ته وایي چې مه په عربۍ کې اختصار دی، ماذا تريد، یعنې څه غواړې، څه مسله ده. وما أوتيت يا رسول الله أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. تاسو مسله ذکر کوله به باندې چې په کې ویها وو ترى يدك ما خبره کوله د دعوة ذي النون مبارك هغه دعاء د يونس عليه السلام إذ هو في بطن الحوت کله چې هغه د مې په خېټه کې ما وی هغه دعاء ذکر کوله او هغه دا د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بیا راته چې دا یاده ما دا مسله ذکر کوله فانه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. کله چې مسلمان د الله نه څه غوښتنه کړې ده او دا دعا یې پکې ویلې ده رب العالمین ول هغه دعا قبلوي. عثمان هسې نه و خفه په سمه مسله پسې خفه و که نه هسې خفه و سمه مسله وه وړه خو نه ده. نو دا یاده کړئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ډېره قیمتي دعا ده او ډېره اسانه ده اکثرو خلکو ته یاده ده. کله چې دعا غواړي دا پکې وایه. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه نه یم. امام احمد دا حدیث راوړی خو صحیح حدیث دی چې چا هم دعا غوښته د الله نه یو حاجت غوښته دای پکې وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب العالمین د دغه حاجت پوره کوي. نو دا د عمر رضی الله عنه په دور کې دا یو قصه راغلې وه د عثمان رضی الله عنه. یو بله قصه هم راغلې وه ما یو درس دو کې بیان کړې یم ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی عبدالله بن عمر وإن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. وعمر رضي الله عنه يبير د جمعې خطبه کوله خپل دور کې کله چې هغه مشر ولاړو خطبه کوله مثلا راوتې جمعې خطبه به په ولاړه کې إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. هغه پخوانو مهاجرینو کې یو مشر راننوت. ابلوز ما تاسو ته وایي چې صحابه کرام خو ټول غوره دي خو بیا دوی یو بل باندې فضیلت لري. نو کوم چې مهاجرین دي او پخوای اسلام راوړی دی السابقون الاولون ورته ویل کېږي دوی به د نورو فضیلت لري. نو په دغه اولنو مهاجرینو کې یو کس راننوتو. دلته یو کس وي خو صحیح مسلم چې کوم روایت دی په هغې ښه واضح حدیث دي اذ دخل عثمان ابن عفان رضی الله عنه. په دې کې عثمان ابن عفان راغی. عمر رضی الله عنه خطبه کوله او څوک